ننګرهار ولایت د مختلفو ولسوالیو څخه همدارنګه د ولایت څخه ځوانان دغلته راغلي وو تر څو د نیکمرغه لوی اختر دویمه ورځ دلته په چکر او تفریح باندې تېره کړي. د اختر لومړۍ ورځ خو بسامت په خپل پلرني کلي کې وو نو قربانۍ اختر و او لومړۍ ورځ خو مو همالته تېره کړه، قربانیانې مو کړلې او نن چې د اختر دویمه ورځ ده نو نن چکر ته راووتو اتره زامنو سره. لغمان ته تللی. لغمان ته اصلا د لغمانې که چکري لاړ شوی؟ نه چکري. غږ دې راته وکړه را ژوندی شوم، غږ دې راته وکړه را ژوندی شوم، مورې دې اواز مې ولیکی شو. کله دلته راغلی تا لپاره څه ډېر ځانګړي وو؟ تا له چیش څخه ډېر خوند واخیسته؟ والله وروره په اول قدم کې خو خوند او دغه د دې نه واغستو د هوا نه، ځکه چې د جلال آباد ګرمۍ ځپلي یو نو کله برق وي کله نه وي، چې دلته راشي اول چې بس دغه طبي هوا د چا په وجود ولګېږي نو دی ډېر خوندوره ده. السلام علیکم، ستړي مشئ. د همیشه بهار یوټیوب چینل ډیرو درنو خوږو لیدونکو په دې هیله چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. په لومړي سر کې د هیواد دننه او د هیواد څخه بهر ټولو مسافرو افغانانو او خوږو لیدونکو ته د نیکمرغه لوی اختر مبارکي وایم. په دې هیله یم چې د اختر مبارک لومړۍ ورځ در باندې په خیر او خوشحالۍ سره پای ته رسېدلې وي. درنو خوږو لیدونکو، ننګرهار ولایت خوږیاڼو ولسوالۍ وزیرو پیرخیلو ته راغلي یو. دغه ځای ماشاءالله ډېرې ښایسته ښکلاوې او طبیعي منظرې لري. موږ هم وغوښته د اختر په دوهمه ورځ دغه ځای ته راشو تر څو دلته له راغلو ځوانانو سره کوم چې د ننګرهار ولایت او مختلفو ولسوالیو څخه دغلته د چکر لپاره راځي د هغوی سره خبرې اترې او د زړه خواله وکړو
ترڅنګ به ورسره په دې هم غږیږو چې د اختر مبارک لومړۍ ورځ پرې څنګه تېره شوې ده او دوهمه ورځ یې څنګه پیل کړې ده. د تیر په څیر بیا هم د خپرونې کوربه زه کانت الله باور یم او د کمرې برخه را سره ریاض مومن مخې ته به وي په دې هیله چې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. بیا هم ستړي مه شئ، تاسو ته ښه راغلاست یو. ځوانان تاسو ګورئ چې چکر لپاره دغه ځای ته راغلي دي. فکر کوم ځان سره یو څه نه څه غوښه هم لکه چې راوړې ده تر څو غرمې لپاره یې دغلته وخوري. نو دوی سره هم غږېږم چې اختر یې څنګه پیل کړی دی او له کوم ځای څخه دې ځای ته راغلي دي. السلام علیکم. سلام مشه، جوړ بخیر، اختر مبارک شه. ډوډۍ خسته یې؟ السلام علیکم، جوړ بخیر، اختر مبارک شه. تا دې مبارک شي. خیر راغلی. ښه یې جوړې په خیر یې؟ خیر اوسې مننه. خپله ښې کراري د خیرات دی. خوشحاله اوسئ. که نوم دې راته واخلې تر څو زموږ لیدونکي دې وپېژني. نوم مې الماس ملکزی دی، د ننګرهار ولایت اوسېدونکی یم. ملکزی صاحب څه حال لري؟ اختر یې څنګه پیل کړی دی؟ بس ښه په خوشحالۍ سره. تاسو څنګه ښې کراري؟ شکر دی، بیخي ارامي ده. که دا راته ووایې چې چېرته لاړو په لومړۍ ورځ څه دې وکړه؟ په لومړۍ ورځ په خپل کور کې بس قربانیان یې وکړل. په دویمه ورځ چکر ته راغلل د خوږیاڼو ته، وزیرو ته. دا راته ووایه چې په جلال آباد ښار کې ګرمي څنګه وه؟ ډېره کمه وه؟ ګرمي خو په جلال آباد ښار کې بېخي حد کړی دی. سمه زیاته ګرمي ده، دلته ښایسته هوا ده. پوه شوې؟ او دلته چې راغلی د څه نه ډېر خوند واخیستو؟ دې ځای کې تا لپاره څه ډېر ځانګړي او ښه وه؟ دلته چې راغلي وو دلته دغه دا چینه ده دغه ځای کې ښایسته یخې اوبه دي. بس دلته دا چینه مشهوره ده. بس دې ځای نه هم دغه واسه د اوبو نه خوند واخیستو. خپله هم دلته څه دغه ځان سره راوړي دي. دا راته ووایه چې دا نور ملګري تا سره راغلي دا هم د جلال آباد ښار اوسېدونکي دي که نه؟ دا هم د جلال آباد ښار اوسېدونکي دي. بس د تره زامن ټول سره. ماشاءالله، بیا خو بنډار برابر دی نو. هو بلکل. دا راته ووایه چې دې نه بعد به څه کوئ؟ چېرته به ځئ؟ درېیمه ورځ کوم ځای ته پلان لرئ؟ فلان خو څه پورې نه لرو، خو به ورسره ګوري دې نه بعد. یعنې دې اختر کې ټول چې دی چکر د یخو علاقو دی، مثلا خوږیاڼي شو، ترڅنګ یې پچیراګام شو. همداسې ده. ننګرهار مرکز کې خو ګرمي ډېره، جلال آباد کې فی الحال ډېره ګرمي ده. خوشحاله اوسه، ډېره مننه. که څه پیغام لرئ، څه غوښتل لرئ خپلو هېوادوالو ته، نو مهرباني. پیغام داسې خاص پیغام نه لرم. بس ټول دې خوشحاله اختر ولري. بس کوم شعر بیت دی ټوکه ټکل سره یې؟ شعر بیت دې موږ درته دا ملګری ډالۍ کړي. عثمانه راشه یو شعر ورته ډالۍ کړه. زه سره خبرې کوم. ته ستړی مه شې. خیر اوسې. څنګه یې ته؟ ښه یم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تا اختر څنګه پیل کړی؟ ښه. دا راته ووایه چېرته ته لاړ شوې په لومړۍ ورځ او نن خو دغه د خوږیاڼو ته راغلی؟ په لومړۍ ورځ لغمان ته تللی. لغمان ته؟ اصلا د لغمان یې که چکري لاړ شوې؟ نه چکري. او بخه که نوم دې م راته واخلې تر څو زموږ لیدونکي دې وپېژني. نوم مې فیاض مومن دی. ښه مومن صاحب، دا راته ووایه ته ماته شعر اورئ که کومه ټوکه ټکاله؟ شعر. ښه مهرباني. غږ دې راته وکړه را ژوندی شوم، غږ دې راته وکړه را ژوندی شوم، موره دې اواز مې ولیکلی شو. واه ډېره مننه، ژوندی اوسې. وروره سلام، ته ستړی مه شې. شکر دې خیر اوسې. الحمدلله. ډېره مننه. اختر دې مبارک شه، په دې هیله چې خوشحاله اختر ولرئ. خوشحاله اوسې. ډېره مننه. که نوم دې م راته واخلې تر څو زموږ لیدونکي دې وپېژني. نوم مې عثمان محمد زی دی. عثمان محبت زی. محمد زی. محمد زی. ښه عثمانه، دا راته ووایه چې ته د کوم ځای څخه راغلی یې؟ زه د ښار څخه راغلی یم. جلال آباد ښار څخه. جلال آباد ښار څخه. دا راته ووایه چې څنګه دی دلته موسم څنګه دی، ابوهوا څنګه ده؟ والا موسم خو ډېر ښایسته موسم دی چې رښتیا خبرې. په تاسو به لومړۍ ورځ طبعا لږه سخته تېره شوې ځکه ګرمي ډېره وه. سخته تېره شوې ده ځکه چې ستړي شو پکې. دا راته ووایه چې د قربانۍ وخت دې ډېره خوړه که کمه؟ والا کم هم خوړلې. خېټې سره باید ګزاره وکړو که نه، ځکه دې ورځو کې ګوره اکثره احتیاط پکار دی که نه، ځکه اکثره خلک چې دی خېټه نه خراب وي ورسره. هو ګزاره به کوو. خوشحاله اوسئ. که څه پیغام لرئ، څه غوښتل لرئ خپلو هېوادوالو ته، مهرباني. چې ورته ووایو
هغه ورور دا شعر وایي څوک شعر دې یاد نه دی که څنګه شعر مې یاد دي خو ځانه یاد ووته زه صحیح شو ډېره مننه خوشحاله اوسئ ترڅنګ ما سره یو بله ډله ځوانان هم ولاړ دي دوی سره هم غږېږم چې له کوم ځای څخه دغه ځای ته راغلي دي او اختر یې څنګه پیل کړی دی وروره سلام ستړی مه شي وعلیکم السلام په خیر علي ورخی ډېره مننه اختر دې مبارک شه خیر انشاء الله دیو به تا دې مبارک شي خوشحاله اوسئ ډېره مننه که نوم دې هم راته واخلې تر څو زموږ لیدونکي دې وپېژني زبیر دی او همدغه ساخي اوسېدونکی و بس زبیر خانه خو ګاڼو ولسوالۍ وزیر اوسېدونکی او ماضي خو تاسو وکړه ځکه دا ډېر ښایسته ابو هوا او ښایسته اوبه لري تیر دی پکې پوه شوې خو تازه هوا ده بس جنتي ځای دی خدای را کړی دی بس بېشکه دا راته ووایه چې اختر دې څنګه پیل کړی او په لومړۍ ورځ چېرته لاړ وې او نن کوم ځای ته پلان لري والا په لومړۍ ورځ خو د خپلوانو کره تللي وو بس نن وتلي وو بس چکر ولګو بازار طرف ته لاړ شو بس داسې راغلو اوس دې نه ځو بازار ته ځو د خیر سره نور ملګري دوستان هم در سره دي که یوازې ځئ نه نور ملګري مر سره دي دا نور ځینې را روان دي په لاره کې دي او ځینې هم دلته سره دي که دا راته ووایي چې دا ځای په څه شي باندې ډېر زیات مشهور دی او خلک دلته ډېر راځي دلته څه ډېر ښکلي دي دلته بس موسم ډېر ښکلی موسم دی پوه شوې چینې ډېرې دي او موسم هم ښکلی دی بس ښاریان زیاتره دي هغه ځان خوښوي پوه شي دا شنه بس دې ته چکر را لګوي بس سړي زړه پکې خوشحاله وي اکثره په دغه ځای کې بیروبار په کومو ورځو کې ډېر زیات وي جمعې په ورځ باندې خلکو رخصتۍ نه وي که نه ډېر زیات خلک راځي د اختر ورځو کې او د جمعې په ورځ بیا ډېر وي ډېره مننه خوشحاله اوسئ که څه پیغام لرئ څه غوښتل لرئ خپلو هېوادوالو ته مهرباني بس پیغام همدغه پیغام دی چې بس یو اتفاق یو یو بل سره ورونه شي بس او افغانستان جوړولو کې یو بل ته لاس ورکړي بس ډېره مننه ژوندی اوسئ بس الله دې وبخښه بس تاسو نه مننه چې دې پر راغلی او هغه مو کې بس خوږو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ تاسو ته ښه راغلاست وایو ترڅنګ ما سره یو ډله نور ځوانان هم ولاړ دي دوی سره غږېږم چې دوی د کوم ځای څخه دغه ځای ته تشریف راوړی او د اختر پیل څنګه کړی وروره سلام ستړی مه شئ وعلیکم السلام ستړی مه شئ وروره ښه کرایي ده خوشحاله اوسئ ډېره زیاته مننه په لومړي سر کې درته د نیکمرغه لوی اختر مبارکي وایم اختر دې مبارک شه خیر اوسې تاسو دې مبارک شي وروره خوشحاله اوسئ ډېره زیاته مننه ستاسو نوم مبارک څه دی زما نوم حضرت بلال دی د پلار نوم مې محمد ګل دی د بیسودو کلی جانان خان اوسېدونکی یم خو فلحال اوسېږم په چمتله کې نو دا راته ووایه چې د اختر پیل څنګه کړی او په لومړي ورځ چېرته لاړ وې په دوهمه ورځ خو دا خو ګڼو ته راغلی دې نه بعد به چېرته ځې څه پلان دی ولا بس مونږ خو ګرځو نه که اوله ورځ خو د قربانۍ ورځ وي پوه شوې او په دویمه ورځ بس د شنو خوږیانیو ته راغلي یو پوه شوې ابکو صاحب چینې ته دا ډېر نوم لري او یخې اوبه لري پوه شوې نو بس دلته د څومره کتونکي چې ته ګورې دلته چې راغلي دي دا ټول چکر ته راغلي دي نیکه او دا ټول دي ځینې عشقونه اخلي دا راته ووایه چې ته کله دلته راغلې تا لپاره څه ډېر ځانګړي وو څه ډېر خوند واخیسته تا لپاره څه دلته ډېر په زړه پورې وو مونږ خو ځان سره نیک هر څه راوړي وو او دلته چې دی دلته خاص دي چینو دپاره راغلي دا چې دی دا خوږیاني دي دلته یخې اوبه دي نیک هم دی دلته خلک چکر ته صرف د چینو او د اوبو او د دغې حساب دپاره راځي تاسو دلته غرمې دپاره څه بندوبست هم کړی که نه خالي هغې بېرته ځئ مونږ د غرمې دپاره دلته دیګونه راوړي دي غوښې بوتلې هندواڼې یو شي کمی هم نشته دی وروره پوه شوې نو خامده راغلي او که دا راته ووایي چې سږنی اختر د تېر کال سره څومره فرق کوي سږ کال ډېر ګرم او جم و جوش د ځوانانو زیات و که تېر اختر کې ولا ګرم خو دلته خو د ګرمۍ پته نه لګېږي خو ګرمۍ پته په ښار او کابل دغې ځایونو کې لګېږي
پوه شوې دلته که وړی مې هم هغه جمع دی او که جمع مې جمع خو جمع دی. زما هدف دا و که نه یعنې چې بیروبار د ځوانانو جمع جوش په دې اختر کې زیات و که تیر اختر کې؟ یاره تیر اختر کې زیات و، دې اختر کې دومره نشته دی. تیر اختر کې دومره ځوانان راغلي وو چې حساب یې نه نو اوس چې دی اوس فلحال راځي خو کم کم راځي، دومره نه راځي. ډېره مننه. سبا لپاره چېرته اراده لرئ چېرته چکر ووهئ؟ سبا د خیره انشاءالله زړه مې دی چې خوجیدر بابا ته لاړ شو. لرې ځای نه دی؟ بس هغه د غره کې دی نو سپین غر کې دی نو هغه ټول د چکرو ځای دی نه که ډېر مخکې موږ لاړ شوي وو که نه تقریبا دې خوا نه چې لاړ ټول چړی او چې هغې خوا نه راځي بس بریک به نیسي نو بس دغه حساب خو پکې شته دی نه که نو چې ښځې ته چکر ته ځي چې سختۍ پسې راحت دی نه که چې سختي تېری بیا به راحت ګورې هلته. زه دا وایم ښه چې څپلکې دې ونشکېږي وې چپړې چې وشکېدې دغه ترور زوی مې راسره دا مې په اوږه راوړي. څه وایې ته خو ماشاءالله هغه نه غټ یې که نه؟ بس ښه دی ماشاءالله کوي دی دا. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. که څه غوښتل لرئ څه پیغام لرئ اکثره مسافر هم دغه خپرونه ګوري کوم چې د هېواد څخه بر اوسېږي. ولا بس موږ مسافرو ته دا پیغام دی ورورم نه چې خپل وطن ته راشي ښه ښایسته آباد کړي ورورم نه ټول سره تیت پرک دي پوه شوې. نو داسې دی چې موږ خپله شکر دی الحمدلله په دې افغانستان کې ښه خوشحاله یو او نه په دې نظام کې خفه شوي نه په هغې نظام کې خفه یو ورور هماغه زوړ حساب دی او هماغه کاروبار دی پوه شوې. خو چې خپل کاروبار کوي نیکه په هر ځای کې شته دی او چې نه کوي نشته دی. ډېره مننه. کوم شعر لرئ بیت لرئ؟ دا شعر به درته ووایم. مهرباني. د باتورو ښار دی تللی دلته ډېر دی غوږ ګټلي سر بایللي دلته ډېر دی او ډېر د شوق نه باز په چتې ورشوغه شي او خوش شوقونه سر خوړلي دلته ډېر دي. واه واه ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. بس خیر اوسئ. مننه. لیدونکو بیا هم ستړي مشئ. تاسو څخه راغلاست یو تر څنګ ما سره یوه نور ډله ځوانان ناست دي. تاسو ګورئ چې دوی دلته چکر لپاره راغلي دي. نو تر څنګ ما سره یو خوږ ورور ناست دی. ده سره غږېږم چې د اختر پیل یې څنګه کړی دی او له کوم ځای څخه خوږیاڼو ولسوالۍ وزیر او بیا دغه د ابکو صاحب چینو ته راغلی. وروره سلام ستړی مشئ. وعلیکم سلام خیر اوسې. مننه ورور. ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ. په لومړي سر کې درته د نیکمرغه لوی اختر مبارکي وایم په دې هیله چې خوشحاله اختر دې پیل کړی اوسئ. مننه وروره تا ته هم د نیکمرغه لوی اختر مبارکي وایم. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. که نوم دې هم راته واخلئ تر څو زموږ لیدونکي دې وپېژني. ستاسو نوم مبارک. مننه وروره. نوم مې حامد نیازی دی او د جلال آباد ښار نه چکر دپاره دلته راغلي وزیرو ته. ښه نیازی صاحب دا راته ووایه چې جلال آباد ښار کې څه خبرې وي ګرمي څنګه وه؟ ولا وروره ګرمي خو طبعا هر چاته معلومه ده چې ګرمي زیاته وي دغه ورځو کې نو د ګرمۍ د وجې او اختر د چکر دپاره راغلو چې دا ځای لږ یخ هم او طبي ښکلا هم ښه ده زیاته ده نو راغلي یو ملګرو سره او لګیا یو دې کوو چکر دپاره راغلي. دا راته ووایه چې د اختر پیل دې څنګه کړی و؟ لومړۍ ورځ چېرته لاړو څه دې وکړه ملګرو دوستانو سره که نه کور کې وي؟ ولا وروره لومړۍ ورځ خو تاسو ته ټولو ته معلومه وي چې ډېره مصروفه ورځي نو هر سړی چې دی قربانۍ کې مصروفه وي. خپله شخصا خو موږ تقریبا 1-2 بجې پورې د ورځې قربانۍ کې مصروفه وو. اول خو لمونځ وکړه الله دې قبول کړي د اختر لمونځ هم وکړه بعد د هغې نه بیا قرباني وکړله نو هماغې کې مصروفه وو. بیا هغه خلک خپلو خپلوانو کره یو څه برخه هغه لکه اوله ورځ دغې کې تېره شول الحمدلله ښه په خیر تېره شوه. ډېره مننه. که دا هم راته ووایي چې ته به د ننګرهار ولایت نورو ولسوالۍ ته هم لاړ شوی سفر به دې کړی ملګرو دوستانو سره به یې چکر ویلی د هغې ځای آب و هوا هم تا کتلی د خوږیاڼو په اړه څه نظر لري او بیا دې ځای په اړه دلته آب و هوا موسم څنګه دی تر څنګ چې موږ ګورو دلته ماشاءالله ډېرې ښایسته یخې اوبه هم دي چینې هم دي. ولا وروره هلته جلال آباد کې چې کوم خلک ځوانان دي اکثره چکرو ته ځي یا چیرته ځي نو کوشش کوي لکه خوا لاړ شي کونړ خواته لاړ شي اسداباد او دره نور دې ځایو ته خو اصل کې دغه ځای چې دی لږ چپ دی داسې خاص ورته د چا فکر نه دی خو چې یو ځل څوک راشي د چکر دپاره انشاءالله دا ځای وګوري هوا یې ګوري او دا هر څه وګوري نو انشاءالله حتما دا ځای خوښیږي او د هغه ځای په نسبت د کونړ او د دره نور چې هغې ځای لار هم زیاته ده او یو څه لارې رشونه او خطر هم دی نو دا بیا هغې په نسبت ډېره ښه ده لاره هم ښه ده او هوا هم دلته بیا ښه ده او ساحه هم ماشاءالله ښایسته فراخه ساحه ده لکه داسې مثال داسې
رش مش پکې په اسانۍ نه جوړیږي. دا راته ووایه چې ته کله دلته راغلې تا لپاره څه ډېر ځانګړي و تا له چیش څخه ډېر خوند واخیسته؟ والله وروره په اول قدم کې خو خوند او دغه د دې نه واغستو د هوا نه، ځکه چې د جلال آباد ګرمۍ ځپلي یو نو کله برق کي کله نه چې دلته راشي اول چې بس دغه طبي هوا د چا په وجود ولګېږي نو دی ډېر خوندوره ده او باقي نور شیونه هم ډېر ښایسته دي ماشاءالله، خو هوا یې چې دی ډېره زبردست ده، اوبه یې هوا یې. ډېره مننه. غرمې لپاره انتظام برابر کړی ملګرو دوستانو سره؟ والا دا خو پوهېږو چې قربانۍ اختر و نو چکر هم اقتصادي اکثره، ځکه غوښه او هر شیونه د کور نه بس ملګرو زنګ ووهه یو څه پکې د کابل نه راغلي وه نو کوشش هم دا و چې همدا دویمه ورځ باندې راشو، کنې مونږ خو په کراره چکر ته راتلو، درېیمه څلورمه ورځ بس رالو کور نه ځان سره بس یو ملګري غوښه واغسته، یو ملګري مصرف وکړو، یو ملګري پکې موټر ته تیل واچول، بس مشترک مصرف هم وکړو الحمدلله، ښه په خوشحالۍ راغلو لګیا یې اوس. ځینې ملګري دیګ کې مصروفه دي او موږ تاسو سره هلته کېناستو مرکې دپاره. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. په دې هیله چې ښه بنډار ولرئ، که څه پیغام لرئ، څه غوښتل لرئ خپلو هېوادوالو ته اکثره مسافر هم زموږ دغه خپرونه ګوري، که هغوی ته څه ډالۍ کوئ مهرباني؟ والا پیغام خو هم د دې ځای ځوانانو ته د اختر په اختر کې چې د اکثریت ځوانان لکه خپل فامیل مشران چې دی ممانعت نه کوي یا د موټر یا د شي اکثره موږ لارو کې یو ځای بل ځای کې که د ډېرې سختې حادثې وشولې او کېږي نو کوشش دا وي چې که موټر ورکوي یا خپل مشران یې ورته ورکوي نو د موټر د اجازې ورکول تر څنګ باید دا خبره ورته حتمن وکړي چې ډېر احتیاط وکړي، ځکه چې د یو ساعت حوصلې ونه کړي که نه بیا ډېر خفګان رامنځته کېږي، دغه یو دغې په وجه چې د هغې فامیل خپلوان ټول د خفګان سبب کېږي. ډېره مننه، په همدې هیله خوشحاله اوسئ. کور ودان. مننه، خیر سکور مننه. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ، تاسو ته ښه راغلاست وایو. د یو څو نورو ورونو خواته راغلی یم، دوی ماشاءالله ډېر ښایسته ځای نیولی، تر څنګ یو بل ورور لګیا دی دیګې کوي او دوی دلته ښایسته شین چیش کې یو ځای برابر کړی دی. دوی سره هم غږېږم چې اختر یې څنګه پیل کړی دی او له کوم ځای څخه دغه ځای ته یې چکر راویلی دی. وروره سلام، ستړی مه شئ. وعلیکم سلام، تاسو ستړي مه شئ، په خیر یاستئ ورور، صحت ښه وي او قدرمن لرم. ډېره مننه. په لومړي سر تا ته د نیکمرغه لوی اختر مبارکي وایم، په دې هیله چې خوشحاله او نیکمرغه اختر دې پیل کړی اوسئ. هم چنان ستاسو دې هم مبارک او خوشحاله شو چې ستاسو په لیدو باندې چې تاسو مو لیدئ او دغسې یو پروګرام هم برابر کړی. ډېره مننه. که نوم دې راته واخلې تر څو زموږ لیدونکي دې مکمل وپېژني. زما نوم منیر وهاج دی او دغه دی د تعلق د بیسودو ولسوالۍ د اخندزاده صاحب کلي پورې چې یعنې په هډه باندې شهرت لري، د هډې کلي، او دغه مې د تره زامن دي ټول سکه د تره زامن یو، نو په دې خاطر باندې دا چې د اختر په مناسبت باندې رخصتي وه نو دلته چکر ته راغلو. وهاج صاحب که دا راته ووایي چې د اختر لومړۍ ورځ دې څنګه پیل کړې وه، چېرته لاړو، څه دې وکړه؟ دا خو چې لوی اختر و او د اختر لومړۍ ورځ خو بس هملته په خپل پلرني کلي کې وو نو قربانۍ اختر و او لومړۍ ورځ خو مو هملته تېره کړه، قربانیانې مو کړلې او نن چې د اختر دویمه ورځ ده نو نن چکر ته راووتو تره زامنو سره. ښه، ډېر ښه. که دا راته ووایي په ننګرهار ولایت کې به ډېرو ولسوالیو ته لاړ شوی مې، د هغې ځې موسم او آب و هوا به دې کتلی، اوس خو ګاډو ته هم راغلی دغه دی، د دې ځای هوا نورو ولسوالیو سره څنګه پرتله کوي او دلته تا لپاره څه ډېر ځانګړي دي او څه ډېر خوښ شو؟ نو زه خو دا حقیقت دی چې دغه زمونږ د تره زامنو زه خپله موږ د چکرو شوقیان ډېر وو، داسې دغه ته وځو د چکر دپاره، نو په واقعیت هم نورو ولسوالیو ته هم تللی یم او دا رقم خو دغه ولسوالۍ او دغه د خوږیاڼو دغه ساحه چې کوم یو ده
د وزیرو پیرخیلو ساحه ورته وایي. یعنې ډېر یو داسې موسم دی چې یعنې د جوزا میاشت ده، دغې ځای کې څوک بیخي د ګرمۍ احساس نه کوي، هوا یې ډېره ښایسته ده او خوښ هم دا شو چې امن دی او دا رقم خوشحالۍ نه دي. خلک ډېر په ډاډ سره دلته راځي، هیڅ نه تشویش او فکر نه لري د دې په اړه باندې چې دلته یخي چینې دي، یخې چینې دي او باغونه دي، دغسې د تفریحي ځایونه دي. زموږ نه ورپسې هاخواته داسې نور خلک هم راغلي چکر دپاره. نو ځانګړتیاوې په دې کې دي چې هغه دی دا ساحه یې ډېره ښکلې ده، ذهن ته سکون او آرام ورکوي. نو ځانګړتیاوې د نورو ځایونو نه دغه دي چې امن دی پکې، ډېر خوشحالۍ نه پکې ډېرې دي. ماشاءالله موږ چې ګورو غرمې لپاره بندوبست هم روان دی، تاسو به ناشته برابره کړي، قربانۍ غوښې نه هم استفاده کړې که نه؟ قربانۍ غوښه نه خو طبعا دې وخت کې ټول خلک استفاده کوي، خو دغه چې دی نجیب نومېږي زموږ د تره زوی، دوی هم دا نن یو قرباني وکړل او هغه د پسه غوښه یې تازه راواخیسته، ویې ویل چې زه دا قرباني به زه ورکړم د ملګرو چکر دپاره. نو واقعا د پسه غوښه چې دی همدغه ځای کې خوند هم کوي، ځکه که جلال آباد ښار کې خورې خو ډېره زیاته ګرمي ده. که درته ووایم چې پرونه یې چې موږ خوړلی تر اوسه به سره ګنګ شوم هغسې. په واقعیت دلته دا چې دی دا ساحه یخه ده او دوی ویل چې یاره دا هلته به خوند وکړي. نو دا ځای دلته یو ځل مخکې هم راغلی یم، 2 ځل، بیا مې دوی ته دا ځای تشریح کړه چې دغسې یو د چکر ځای دی. کله چې دوی په دې پل باندې راواوښتل نو ټولو بیا ماته وویل چې یاره ښه ځای ته دې راوستو. ډېره مننه. څه دی پیغام دی خپلو هغو هېوادوالو ته چې تر اوسه پورې خوږیاڼو ولسوالۍ او بیا دغه ځای ته چکر لپاره نه دي راغلي، تا ورته څه غوښتل دي؟ غوښتنه هم دا ده چې یعنې پخوا د هغې نظام کې چې دغه ساحه به ناامنه وه نو خلک به د ډېر ترس او د ویرې په خاطر باندې دلته نه راتلل. د نن ورځې نه اخوا یعنې دغه کله چې امارت حاکم شوی د دغې نه را په دې خوا دغه ځای کې باید ټول خلک ډېر په امن، ډېر په خوشحالۍ او ډېر په فکر سره دلته راشي، د دغې ساحو نه خوند واخلي او هیڅ نه فکر دې په دې اړه نه کوي چې ځکه د دغې ساحې نوم پخوا داسې ډېر ښه نه و، خلک به نه شو راتلی. نو پیغام هم دا دی چې را دي شي، چکر دي ووهي، هغه د ژوند نه دې خوند واخلي، ذهني ارامتیا دلته سکون دی دغې ساحه کې. نو دغه پیغام دی ورته. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ، ښه بنډار ولرئ. ډېره مننه ستاسو نه هم زموږ ته. ډېره زیاته مننه خوږو لیدونکو چې د خپرونې تر پای شېبو پورې زموږ ملتیا مو وکړه، په دې هیله چې زموږ دغه اختریزه خپرونه مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. دلته تاسو ولیدل چې د ننګرهار ولایت د مختلفو ولسوالیو څخه همدارنګه د ولایت څخه ځوانان دغلته راغلي وو تر څو د نیکمرغه لوی اختر 2مه ورځ دلته په چکر او تفریح باندې تېره کړي. تر بلې خپرونې پورې چې بیا موږ ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو، موږ ته اجازه راکړئ. تر بیا له دوښۍ چارې پاک الله مو مل شه.